السلام علیکم ملګرو. نن دلته یو زبردست اپلیکیشن راوړی دی. ډېر خوندور اپلیکیشن دی. تاسو بغیر د کوم اپلیکیشن څخه خپل کوم ډیلیټ شوي شیان چې دي هغه تاسو ریکوري کوئ، بیرته یې ګیلري ته راوړئ بغیر له کوم اپلیکیشن څخه. تاسو ته نن ښایم چې تاسو په خپل موبایل کې کوم ډیلیټ شوي شیان ملګرو ورځو ویډیو ورتلو نه مخکې ملګرو که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په پاکې د زنګ بټن هم په باندې کلیک کړئ. که فیسبوک صفحه کې ګورئ نو زموږ فیسبوک صفحه هم در سره لایک او فالو کړئ. ملګرو ورځو ویډیو ته زه تاسو ته لایو پروف ښیم. تاسو وګورئ سمپلی زه دغه ویډیو باندې کلیک کوم. دغه ویډیو چې کوم ده تاسو وګورئ ښه. دغه ویډیو زه ډیلیټ کوم. دغه دی په ډیلیټ آپشن باندې کلیک واخلو. دغه ډیلیټ مې کړو. تاسو وګورئ دغه ویډیو چې کوم ده دغه ډیلیټ شو. دغه ډیلیټ شو. تاسو وګورئ همدغسې فوټو وي کارت شوي. تاسو دغه ویډیو چې کوم ده دا ډیلیټ شو. تاسو سمپلی په کوم آپشن باندې کلیک اخلئ. تاسو سمپلی تاسو ته دلته 3 ډاټ چې ښکاري کوم دغه 3 ډاټ باندې به تاسو کلیک اخلئ. په دغه باندې چې کلیک واخلو تاسو وګورئ تاسو به سمپل بیا په دغه آپشن باندې به کلیک اخلئ. په دغه آپشن باندې به کلیک اخلئ. په دغه آپشن باندې چې کلیک واخیستلو تاسو وګورئ دلته موږ ته ډیلیټ شوي دغه تصویران او کوم هغه ویډیو مې چې دلته ډیلیټ کړی دی دغه یې راوړی دی. تاسو وګورئ سمپل بیا به تاسو بس سمپل د بیرته ریکوري کولو لپاره تاسو څه کوئ سمپل به تاسو په دغه آپشن باندې کلیک واخلئ. په دغه باندې به کلیک واخلئ. په دم چې کلیک واخیستلو تاسو وګورئ زه به په ده باندې کلیک واخلم. موږ دا ټیک مارک کوي. زه به همدغه ویډیو ټیک مارک کړم. یو تصویر به هم ټیک مارک کړم. تاسو وګورئ چې دا تصویر هم زه بیرته ریموف کوم. تاسو وګورئ بیا په هماغه باندې همدغې باندې به کلیک واخلئ. په همدې باندې په دم چې کلیک واخیست تاسو وګورئ چې زموږ ویډیو چې کوم ده هغه لاړله بیرته بیک ځو. تاسو وګورئ زموږ د کوم ویډیو چې وه دغه بیرته راغله. تاسو هم په همدغه شکل باندې که اډیو که ویډیو هر څه وي تاسو ډیلیټ کړي وي تاسو په همدغه ځای باندې کلیک واخلئ او خپل کوم ویډیوګانې وي هغه یې ریکوري کوئ.